ویره اصلا وجود نه لري. پوهان په دې باندې معتقد شوي چې ویره وجود نه لري، خو په بیرون کې کوم احساسات، کوم انګیرنې او کوم اسباب چې د انسانانو په یو نه یو ډول د ویرې سبب شوي دي، هغه بیروني ابعاد د دې لامل شوي دي. کله چې موږ په دې باندې معتقد شو چې ویره وجود نه لري، موږ نه ویریږو، یعنی په دې معنی چې زموږ په وجود کې د ویرې کوم عنصر نشته. خو که پام وکړو چې یا بیروني ابعادو ته متوجه سو، یو احساس موږ ته راکول کیږي او موږ ویرول کیږو. یعنی د ویرې لپاره، د ډار لپاره څو شیان سبب کیږي. بیروني ابعادو کې معمولا د خلکو هغه تردید چې زموږ په وړاندې دی، د خلکو هغه د کمترۍ احساس چې زموږ په وړاندې دی، او موږ ځان په دې ډول معتقد کړی دی چې که زه پام وکړم چې احمد محمود یا ایکس وای زیډ ماته د کمترۍ احساس راکوي، یا ماته د یو ناخود آګاه ډول باندې دوی درنښت کوي، یا په اصطلاح یو ډول باباوې زه جوړ کړی یم، نو بالاخره زه ویرول کېږم. یا هم هغه اهداف چې موږ غواړو ورته ورسیږو، په هغې اهدافو ته د رسېدو پر مهال زموږ څوک خنډ واقع کیږي، موږ ویرول کیږو، ډارول کیږو. نو زما هدف دا و چې ویره وجود نه لري، که لري بیروني ابعاد دي چې هغه خپله موږ خپل وجود په وړاندې درولي دي.